د خبرونو سرچکې په تیرو 10 میاشتو کې د هیواد په ګمرکاتو کې د زرګونو بې اسنادو موټرو ثبت او محصول د ننګرهار ولایت د طب پوهنځي څخه د 110 تنو ډاکټرانو فراغت او دا چې فلسطینیانو له غزې څخه د انتقال په اړه د ټرمپ وړاندیز په کلکه رد کړ. د لوی او مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د څلوېښت اتمه نېټه ده. زه یم دا هم بشپړ خبرونه. د مالیې وزارت وایي چې په تیرو 10 میاشتو پر مهال یې د کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار، کندوز، خوست او پکتیا ولایتونو په ګمرکونو کې زرګونه بې اسناده موټر ثبت او محصول کړي دي. د یاد وزارت په وینا د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله او د کابینې د پریکړې پر اساس د بې اسنادو موټرو د ثبت او محصول لړۍ د روان لمریز کال تر پایه تمدید شوې ده. د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د ننګرهار پوهنتون له طب پوهنځي څخه 110 تنه ډاکټران فارغ او ټولنې ته د خدمت لپاره وړاندې شول. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي په 1342 لمریز کال کې تاسیس شوی او تر دې مهاله یې 58 تحصیلي دورو کې ګڼ شمېر ډاکټران ټولنې ته وړاندې کړي دي. د افغاني اسلام میاشت ټولنه وایي چې د سوري زړه په ناروغي اخته 11 ماشومان د درملنې په موخه کابل کې 6 روغتونونو ته ورپېژندلې دي. د یادو ناروغو ماشومانو د درملنې لګښت د افغاني اسلام میاشتې له لورې ورکول کیږي. بل خبر د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د دې وزارت د ځوانانو چارو معاونیت له لورې د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې په لومړي ځل د کمپیوټر یو ښوونیز مرکز پرانیستل شو. د یاد ښوونیز مرکز د پرانیستي په مراسمو کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو مرستیال قاری محمد یونس راشد او یو شمېر نورو سیمه ییزو چارواکو هم ګډون درلود. او وروستی خبر، فلسطینیانو د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه وړاندیز چې دوی دې له غزې څخه مصر او اردن ته واستول شي په کلکه غندلی دی. د غزې اوسیدونکو ویلي چې له غزې وتل یې سره کرشه ده او په هیڅ صورت له خپل هیواد څخه بهر نه وځي. له ملتیا مننه، تر بیا ښه وخت او ښې چارې.